ځکه مجید قرار په حقایقو باندې په جمهوریت کې سترګې پټولې. په مکمل کلي به بمبارد وسو، مکمله کورنۍ به د منځه ولاړه، دغه سړی به راجګ سو، تروریست ووژل سو. عین شکل دغه کولابیان ته وګوره، که چیرې سیلاب راځي، که زلزله راځي، مساسې پښتون ذات وژل کېږي، کولابی وایي تروریست وشته شو. عین شکل مجید قرار 13 کال جمهوریت کې همدا کار کول. عین شکل په فیسبوک شاته به ناست و، مکمل ټیم به یې درلودو. 4200 معاش به یې اخیسته، خپله یې اقرار کړی ده. ټیم به ناست وروره بله هر جنایت چې په قندهار کې کېده، په ارزګان کې کېده، په هلمند کې کېده، په زابل کې کېده، په فراه کې کېده، پکتیکا، خوست، دغه پښتنو سیمو کې خو حمله صالح به کوردینات ورکړه. وایي دلته تروریست وروره بله د پاسه به خارجیان خو بلد نه و، د پاسه به د بمونو مور راخوشې کړه. چورګوډی به مړو، څاروی به مړو، ماشوم به مړو، ښځه به مړو، سپین ږیری به مړو. وروره بله مجید قرار به راپاسېده شین سهار کې وبه یې لیکل چې دغونه تروریست په دغه حمله کې مړه سو. خو کله څه به څېړنې موږ کولې، کله څه به موږ هلته ورتلو، نه به هم سلا پیدا کوله، نه به هم بم پیدا کوه، نه به هم تروریست پیدا کوه. ټول به دغه عامه او ملکي بېچاره کلیوال پښتانه به یې وژلي. اوس هماغه کار اوس هم کوي. که هر رقم جنایت پاکستان کوي، دې وروره بله د اسلام آباد هغه ویان ځان نه جوړ کړی ده، وایي چې دا وروره بله داسې ده، هغه توجیه کوي، هغې ته بهانې جوړوي، هغه وروره بله هغې ته بیا حملې مشروعیت ورکوي. قاتل ته، ظالم ته، وژونکي ته او جنایتکار ته څوک چې مشروعیت ورکوي، څوک چې ورته مثلا لاره واروي، هغه بې ګناه ثابته، عین شکل د دوی فرق او د هغې فرق پکې نشته.